يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا. نبوي سیرت درس تاسې د صفا راډیو په ژوندۍ بڼه اورئ. نن درس کې مو دوه مهمې خبرې دي. یوه خبره دا ده چې غزوه د دومة الجندل په نوم چې کومه غزا ده. دویم د غزوه د احزاب چې دا د اسلام درېیمه ستره غزا ده. په دې باندې انشاءالله خبره کوو. کله چې د بدر غزا وشوه، د هغه نه وروسته داسې واړه واړه جنګونه به راتلل، او یو غزا و هغه په نوم د بدر الصغرا وه. د هغې نه وروسته نبي علیه السلام 6 میاشتې په مدینه کې بیا ناست و چې جنګونه نه و. وروسته نبي علیه السلام ته خبر راورسېد چې د شام په سیمه کې د دومة الجندل علاقه کې څه خلک جمع شوي دي او ستا په خلاف باندې. دا ساحه لرې مو د مدینې نه 400 کیلومتره لاره وه چې موجوده دغه ساحه سعودي عرب کې داخله ده. دغه ځای کې مشرکان جمع شوي او اراده لري چې مدینې باندې حمله وکړي. نبي علیه السلام د ځان سره 1000 ملګري واخیستل او دومة الجندل علاقې په طرف ور روان شو. سباع بن عرفطه غفاري رضی الله عنه دی امیر پرېښود په مدینه کې چې مسجد نبوي کې منځونه کوه. نبی علیه السلام ځان سره یو قسم واخیست چې لاره ورته ښیي مذکور په نوم باندې. د سفر طریقه د نبی علیه السلام دا وه چې د ورځې به اکثر دوی مزل نه کوي، یو ځای کې به پټ کېناستل. د شپې به یې مزل کوو چې په دشمن باندې په حالت د غفلت کې موږ حمله وکړو. کله چې دوی دې ساحې ته ورسېدل، په مشرکانو روب او داب راغی. ساحې ته ازیر نه شو، پټ شو. بیا به دغه نه وروسته نبي اسلام 10 یا 15 ملګري لیږل، د ورځې تقسیمول به چې دا مشرکان په کوم ځای کې پیدا کړي او جنګ ورسره وکړي. خو مشرکان هیڅ پیدا نه شو، خپل کورونه شاړ پرېښي وتلي وو. د هغو چې کوم حیوانات څرېدل د کورونو نه خارج، ټول صحابه کرام راونیول، ای غنیمت وګرځول. او دغه ځای کې نبي علیه السلام یو بل کار هم بیا وکړ چې بنو فزاره په نوم یوه قبیله ده، د دې قبیلې مشر عینه بن حصن په نوم، د ده سره نبي علیه السلام صلح هم وکړله. او د دومة الجندل یو بل مشر هغې له اوکیدر وایي، نو ده سره هم صلح وشوله او جزیه په ځان باندې مقرره کړله. نبي علیه السلام مدینې منورې ته سالمان غارمان راغلی دی. د غنیمتونو په لاس باندې ونیول او سلیم جوړ الله تعالی مدینې طیبې ته راورسو. دا مختصر یادونه وه د غزوې د دومة الجندل. غزوه د احزاب چې دا په دوه نومونو باندې یادېږي. احزاب هم ورته وایي، خندق هم وله وایي. احزاب وله ځکه وایي چې مختلف ګوندونه، تنظیمونه، قومونه د نبي علیه السلام په خلاف جمع شوي وو. غزوه د خندق وله ځکه وایي چې خندق یو کند لیول کېږي. نبي علیه السلام د مدینې طیبې نه ګرچاپېره او جوره وله غوندې ووالله چې کافران د هغې نه راوانه وړي. د هغه یهود چې نبي علیه السلام مدینې نه خیبر ته شړلي دي، بنو قریظه، دې خلکو څه چل وکړو؟ یهودیان په دنیا کې شریان خلک دي، همیشه په شر کې دوی ګوتې وایي. مسلمان نه پرېږدي چې مسلمان داسې آرام ژوند وکړي. دې یهودو چې کوم په دغه کې اوسېږي په خیبر کې، دوی مکې ته رالل او د مکې د مشرکانو سره خبرې وکړلې چې تاسې د مسلمانانو په خلاف راپاڅېږئ، د مسلمانانو په خلاف جنګ وکړئ. یهود په دې خبره باندې پوهېدل چې مونږ د مدینې نه وشړلو، خیبر کې ژوند کوو، خو ګوره مونږ په خیبر کې هم جوړ نه پرېږدي. دا د خیبر سیمه به هم زمونږ نه دوی نیسي.
د یهودیان لاړله او د مکې د مشرکانو سره مکه مکرمه کې ناستې وکړلې د مسلمانانو په خلاف باندې چې دې مسلمانانو سره څه کول پکار دوی انتظار نور پکار نه دی د دې خلکو مرګ پکار دی د دوی وجل پکار دی 20 یهودیان لاړل ابو سفیان سره مکه کې ناسته وکړله دارې نه دوه چې د هغوی د مشورې یو دې ته ورغلل او د نبي اسلام په خلاف خبرې وکړلې نو دوی هم راوهڅول ابو سفیان هم دې له جوړ کړه چې یاره فوجونه تیارول پکار دي د دې خلکو په خلاف باندې د هغه نه وروسته دا یهودیان راغلل غطفان په نوم چې کومه قبیله ده دې ته راغلل دوی مو سره په دې باندې موافقت کړی دی بنو فزاره بني مره بنو سلیم بنو اشجع په دې مختلفو قبیلو باندې دا خلک ګرځېدل تر دې چې دوی 10,000 نفر تیار کړل د یهودیانو 10,000 نفر تیار کړل او چې په دې کې 4,000 نفر ځان د ابو سفیانو په دې 10,000 کې او دارنګه د بنو فزاره مشر خو عینه بن حسن مخکې من خدای نبی سم سره وعده کړی و د بنو مره مشر حارث بن عوف د بنو اشجع مشر مسعر بن روحیلو دا تقریبا مجموعه 10,000 نفر تیار شو مدینه باندې د حمله کولو پلانو دا نو داسې وخت چې په مدینه طیبه کې د ماشومانو سره د زنانو سره دومره نفر نشته دي ټول هغه نفر چې جنګ کولی شي دا 3,000 نفر په مدینه طیبه کې برابر شو خو نبی علیه السلام ته چا خبر ورکړ چې ستا په خلاف باندې مشرکانو داسې پلان جوړ کړی دی نبی علیه السلام خپل ملګري را جمع کړل او ځانونه منظم کړل په دې باندې مشوره وشوله چې د مدینې په داخل کې به زنانه یې موږ تاسې ټانکۍ ساحې ته وروځو جنگ به څنګه کوو څه ترتیب به کوو مختلف نظرونه په دې کې وړاندې شو نبی علیه السلام لکه څرنګه چې ښه ښوونکي او دارنګه د جنگ په اړوند ښه تکتیکونه هم ورسره ښه ماهر په دې مسایلو کې هم نو نبی علیه السلام ته سلمان فارسی رضی الله عنه مشوره ورکړله چې کله موږ باندې په ایران کې فارس کې جنګونه کېدل او دشمن به په داسې حالت کې وو موږ به د ځان نه داسې ګرد چاپېره د حلقې په شکل جوړې کندې والې جوړې ولي به موږ والې چې دشمن پرې راوان وړي موږ ته ځکه د هغه وخت جنگ دا د تورو او د غشو نیزو دغه جنګونه په لاس باندې به ګزار ساحې ته کېده چې ډېر یو 20 متره 15 متره زیاتې سړی وولي نو څه طریقه به وکړو مونږ او تاسو چې کومې ساحه کې یو د دې ساحې نه ګرد چاپېره مونږ او تاسو په کاره ژوره وله وو دومره ولئ چې انسان هم ترې ټوپ ونه وایي اس هم ترې ټوپ ونه وایي نو نبي علیه الصلاة والسلام لس صحابه کرامو ته 40 ګزه ساحه ورکړله چې دغه 40 ګزه دغه مسافه ده په طول کې دومره په عرض کې دومره نبي علیه السلام ورته ورکړه چې دا کار تاسې وکړئ او 3,000 مسلمانانو په دې ځای کې چې تقریبا سګر چاپېره به حساب چې ټول 6,000 ګزه یا 3 میله خوشه دا برابره شوله 3 میله یعنې 3 کیلومتره برابره شوله مدینه طیبه خو عموما غټه او د ټولې مدینې دا کار نشو کېدلی هغه ساحې نه چې کومې ساحه کې دا خلک راګیرو او د کومې ساحې نه چې دوی ته مشکل زیاتو خو بیا هم بنو قریظه ګوره د مدینې په داخل کې وو ځکه دوی کولی شي د خندق په داخل کې دوی دا خندق خو د هغه چا مخې ته وو چې هغه دوی خو راوختل نشو کولی نو دو بیا هم په دې کې چې زموږ خو دوی سره وعده کړې زموږ خو دوی سره په دې وعده ده چې زموږ او دشمن به یوي په یو بل به موږ او تاسو تعرض نه کوو خو مسلمانان بیا هم په زړونو کې دا خبره وه چې د یهودیان خو داسې خلک دي چې دا شریان خلک دي او دوی د خپلې وعدې چې دي دا ډېرې زر ماتې راماتوي نبي علیه السلام ملګري دا په دې خندق کې کار کوي او په همدې کې د نبي علیه السلام ملګري چې دي مصروف دي تقریبا داسې یو میاشت خوښه وخت دی ونیو چې دا کار په دې کې وشو او د نبي علیه السلام ډېر معجزې هم دلته ښکاره شوي دي هغه حالت د صحابه کرامو چې څومره فقر سره غریبۍ سره په لږې سره په ویرې سره دا ټول حالتو ځکه ویره وه که نه 10,000 نفر را روان دي او ډیر زور کې طاقت کې مختلف قومونو یو پریکړه کړل چې د مسلمانانو بنیاد او بیخ به وکاږو ویره هم شته ځکه مدینه کې منافقین دي مدینه کې بنو قریظه اوسیږي دی بنو قریظه که دا وعده ماته کې بیا به څه کوو موږ به دلته ناست یو بنو قریظه بلته زموږ زنانه ماشومان به قتل کړي دا ټوله ویره ده او قرآن کریم
سورة احزاب هغه حالت ته اشاره کړې کنه بلغت القلوب الحناجر زړه مری ته رسیدلو دومره یره دا پرته وان او نبی رسول په دې کې دا کلمات هم لوستل چې اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر ژوند دې مگر ژوند د اخرت دی او صحابه کرام ورته دا کلمات چې نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا مونږ هغه خلک یو چې محمد صلی الله علیه وسلم سره مونږ بیعت کړی دی په جهاد باندې تر دې مونږ به یو په دې حالت چې مونږ ژوندي یو چې ژوند الله تعالی مونږ ته راکوي نو صحابه کرام په دې کې کار هم کوي او عبد الله بن رواحه په کې دا اشعار هم نقل دي اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا وثبت الاقدام الا قينا ان الالا قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا دغه اشعار هم دی ویل او په خندق کې بدوي کار ام کو صحابه کرام او سره اخر کې به د الفاظ په جګ وازل چې ابینا نو ابو طلحه رضی الله عنه چې ما نبی له سلام ته بلکې زین ملګرو نبی سم ته ولګي شکایت وکړ چې موږ باندې ګور ولګړي زیاته ده او موږ ګور د خېټو پوری د تیګ تیل نبی له سم چې کوته څه وتل ما دوه تړلې دي یعنی په ټول باندې تکلیف او د تیګ پوری د اخر به زکه تل چې کله سړی کته کیږي جګیږي د صدملال مقاومت کوي لا ته هغه تکلیفونه متوجي نه کوم چې په هغه صورت کې ورته متوجي چې کله څه په نه تل شي د نبی له سلام ځینې معجزات هم د احزاب په جنگ ښکاره شوي دي یو معجزه ښکاره شوله چې جابر بن عبد الله رضی الله عنهما دا وایي چې نبی له سلام ته چا داسې لږ څه د خوراک څه شی راوړه یو دا د بل د جابر بن عبد الله هغه واقع ډېر مشهوره چې کومه بله ده دا د چې نبی له سلام ته وایي 2 کیلو وربشه د په کور کې وي او یو سیرلی او وړوکی هغه یې تیار کړی او نبی له سلام ته راغی چې دومره څه ما په کور کې تیار کړي دي نبی له سلام له وایي صحیح ده زه راشه ورته وایي چې تندور نه ډوډۍ مه راوکاږئ او کوم دیګچي کې مې څه پخ کړي دي هغه مه راپله کوئ تر دې زه درغلی نه یم بېرته هغه نبی له سلام لېږلی کور ته تللی کور کې ښځه دا حالت ولیدی وایي ما خو نبی له سلام ته ویل چې موږ دومره خوراک تا تر کړی ته یو 2 ملګري راشه خو نبی له سلام ټولو خلکو ته چې اعلان وکړي چې یا اهل الخندق ان جابرا صنع لکم سؤران دا کلمه د فارسی کلمه ده د دې وجه نه دلته نبی له سلام دا کلمه ځینې علما وایي فارسي باندې هم ویلې ده سؤر خوراک ته ویل کېږي چې تاسې ته هغه څه شی تیار کړی طعام تیار کړی دی تاسو طعام ته راشئ نو په دې وخت کې تقریبا 3000 مجاهدین دي د احزاب په جنګ کې دا ټول راغلي دي نبی له سلام کول دا داخل شو ادکچې چو د کې د خپل خپل دکان واچولې او زنانه د ګور نور هم غوښتل چې تاسو فقط تنور ته لاس کته کوي او ډوډۍ په لاس پرې درځي همدارنګه اره ډوډۍ کې مجاهدینو په غوښه خودل ورکول ځکه د کاسو وسایل د اسباب پکې نو همداسې ورته ورکول تر دې چې دا ټول خلک ماړو شو او د ټول خلکو دینه خوراک وکړو د کور خلکو خوراک وکړو ګاونډیانو خوراک وکړو لیکن بیا هم دا خوراک هماغسې پروت و دې سره په څنګ کې به ځینې تاریخي کتابونو کې یو قصه شانته ده تقریبا د ډېرو علماو په دې وعظونو کې مې خپله دا اورېدلې ده هغه دا ده چې نبي علیه السلام چې کله دا خوراک د ملګرو وکړو نبي سم دې وکړو نبي سم د دې سیرلي د اډوکې راواغسه په دې خپلې لمن کې واچول او بیرته یې ځمکې ته ګزار کړل او نبي علیه السلام حیوان ته ویل چې پورته شه د الله تعالی په اذن باندې دغه واقعه چې د سبل الهدى والرشاد د امام صالحي کتاب دی او هغه حواله ورکړي په ابو نعیم باندې هغه ذکر کړي د خبره په دلائل النبوه کې چې دغه د سیرلی بیرته راژوندي کېدل هم شوي دي شیخ الباني رحم الله په دې باندې رد کړی چې نه د دې ګډ بیرته ژوندي کېدل نه دی شوي او په دې اړوند چې کوم روایت دی دا روایت منکر دی شاذ دی د ډېرو زیاتو ګډو روایتونو مخالف پاتې شوی دی السلسله الضعیفه کې شیخ الباني رحم الله دا خبر ذکر کړی ده یو لسم جلد کې ذکر کړی ده او د نمبر د حدیث تقریبا رقم د هغې د 5291 رقم کې د حدیث ذکر کړی دی چې دا حدیث سند په لحاظ سره صحیح نه دی بله معجزه چې راښکاره شو هغه دا وه چې نعمان بن بشیر نبي علیه السلام ته یوه لپه کجوري راوړل دی او د هغه نه وروسته دا نبي علیه السلام دم کړلی او د دې نو ټولو ملګرو خوراک کړی دی نبي علیه السلام دا په دسترخوان باندې اچولی وي دا کجوري به وایي داسې وي چې د دسترخوان د دې غاړه و نورو لیدلې
د ټولو خلکو دینه خوراک کړی دی یو لپه کجورو نه لیکن دا کجوري الله تعالی ختمې کړي نه دي او دا کجوري الله تعالی نور هم ته ډېرې کړلې درګه بله معجزه په حدیث جابر بن عبدالله کې دا هم نقل رضی الله عنهما چې یو غټه سخته تیږه په دې دغه کې راوتلې وه د خندق کې صحابه کرامو نه شو ماتولی هغوی نبي رسلم ته خبر ورکړ نبي رسلم راغی نبي رسلم چې ولیدله نو ګزار ورته ورکړ میده شوله ملګرو ته یې زیر یې ورکړ چې د شام دا سری بنګلې زه ګورم په دې کې او انشاءالله چې الله ما سره وعده کړې ده دا سیم به انشاءالله تاسې فتح کوئ تاسو د شام د خزانو کنجګانې زه در کوم انشاءالله دا زیري نبي رسم د ملګرو ته ورکړل همغه وایي چې هغه سیمې په کلاره الله تعالی بیا فتح کړلې خو دا خو هغه خبرې وي چې خندق کې ځینې معجزې د نبي رسم رامنځته شوي وي مشرکین د هغه 10,000 فوج سره چې تر ټولو مشري ابو سفیان کې د حرکت کړی دی او در روان دی جرب په نوم یو سیمه ده دې سیمې ته دوی رارسېدلي دي قرآن کریم دغې نه تعبیر کوي ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما خو منافقینو به څه ویله منافقینو به ویل چې دغه دې راورسېدل او به دوی سره ګورو او دوی به مړه کي دوی به دا مشکل ورسي دا مشکل به ورسېږي او مسلمانان چې دي صلح په نوم چې کوم غر دی دا غر د مسلمانانو شاته راغلی دی او نور مخې له مسلمانانو د خندق والی دی عبدالله ابن ام مکتوم چې کوم صحابي دی په سترګو ړوند دا نبي علیه السلام په مدینه طیبه کې خلیفه مقرر کړی دی د مشرکینو خو دا اراده وه چې موږ به راشو او په مدینې منورې به حمله وکړو کله چې دوی راورسېدل چې ګورو مخې له خندق دی هېڅ څه دوی نشي کولی او د خندق نه اپلې خیمې ووالې راورسېدل لیکن خیمې د خندق نه اپل ووالي نشي کولی هغوی چې دوی په لره اوښتې 15 ورځې د خندق نه اپل هغوی خیمې والي او روزانه مصارف یې کېدل لیکن دوی دا نشي کولی چې دوی دې په لره راغلی وي په دغه ځای کې یهودو څه وکړل یهودو یو کار وکړ مخکې مونږ ویل چې بنو نضیر په نوم چې کومه قبیله ده بنو قریظه بنو نضیر خیبر له تللی دي بنو قریظه په مدینه کې پاتې دي او دوی د مسلمانانو سره مغسې په زړې وعدې باندې ولاړ دي په دغه ځای کې د بنو نضیر یو مشر چې دی حیی بن اخطب دا راغی چې حیی د تصغیر د حیتون دی په حسب د تا سره مار ته ویل کېږي او اخطب د ام مار ته ویل کېږي یعنې مار د مار بچي دا راغی د بنو قریظه د مشر پسې چې کعب بن اسد دی هغې ته یې ویل چې زه یو خبر دله کوم ویل څه خبره ده اول خبره خو دا ده چې دې دروازه ورته واله د حیی بن اخطب د کعب بن اسد قوم ته ورغی مدینه کې ویل زه راغلی یم دروازه ورته نه خلاصوله اخر ورته خلاصه کړه پیسې نه علم څه تمه نه کوم څه خبرې در سره کوم او دا په دې خطر راغلی دی چې دې کعب بن اسد ته وایي چې ته بنو نضیر په دې خپل قوم قریظه باندې دا وعده ماته که ورته وایي چې ګورئ دې کس سره مې واده کړې ده او دې وعدې پوره کول پکار دی او دا ډېر ښه سړی دی نبي صاحب ورته وښوده او کوم مشکل زموږ او دوی ترمنځ تر اوسه نه دی راغلی زه په دې خپلې واده باندې کلک پاتې کېږم او دې سړي کې تر اوسه ما ښه ملګرتوب ښه وفا ښه رښتینولي تر اوسه ما لیدلې ده خو دا حیی بن اخطب په دې خبره باندې ډېر کلک ولاړو او ډېر زور یې په دې باندې کو چې ته دا واده چې ده دا ماته که دې بیا ورته چې ګوره دې سره به موږ ذلیله شو ګوره او داسې نه چې ګوره زموږ د تباهۍ د مشکل سره په دې ځای کې مخ شو بیا ورته وایي چې ګوره که تاسې د هر مشکل سره مخ کېږي زه به تاسې سره یم چې کوم حال ستاسې همدا حال به زما وي تر دې چې کعب بن اسد دې له تیار که دې ته تیار که چې زه هم د ده مخالف یم دا خبر چې کله نبي علیه السلام ته راورسېدو نبي علیه السلام په دې باندې ډېر خفه شو سره د چې عمرو بن سعد په نوم یو کس و یهودو کې هغې ویل چې ګورې دا حق نبي دی په دې تاسې ایمان ولې نه راوړئ ولې تاسې د وعدې نه مخالفت کوئ خو دې خلکو بیا هم دا کار وکړ دې یهودو بني قریظه و 20 دانې اوښان دا بار کړل او د ابو سفیان ډلې ته ورولېږل نبي علیه السلام چې کله خبر شو د اوښان هم څه اوښان ته مسلمانانو نیولي خو نبي علیه السلام د پوره معلوماتو لپاره سعد بن معاذ سعد بن عباده عبدالله بن رواحه خوات بن جبیر رضی الله عنهم اجمعین دا صحابه کرام ولېږل چې تاسې لاړ شئ د بنو قریظه د حالت معلوم کړئ چې دوی دا واده په رښتیا ماته کړې ده که نه که چیرې واده په رښتیا ماته کړې وه تاسې ماته چې رالی اشاره به وکئ او که واده یې نه و ماته کړې ماته په صراحت
په دې باندې وکړه چې نه ده ماته کړې. دوی چې کله لاړل نبي علیه السلام ته ویل چې وعده ماته کړې په اشاره کې ولوي. دوی هم د عدل او قاره قبیلو په شان کار کړی دی چې هغوی هم وعده ماته کړې وه. په دغه وخت کې نبي اسلام ډېر خفه شو، ډېر پریشانه شو، ځکه چې دا څه دو وکړل. دوی سره وعده وه مخامخ لس زره فوج دې خوا نه دی، دارنګه مدینه کې بنو قریظه دي. سخته په دې وه چې دوی کولی شي چې مدینه کې هلته زموږ دغه دي په قلاګانو کې زنانه دي نارینه دي، دلته مشکل پیدا نشي. نو نبي اسلام داسې غلی کېناسته، سوچ او فکر ځان سره کوه. یو دم ملګرو ته وایي چې انشاءالله تکلیف به الله لرې کړي، دغه سختیانې دي چې دي دا به الله تعالی لرې کړي. دې خلکو خو دا خپله وعده ماته کړې ده، خو انشاءالله چې دا خلک به هدف ته رسیږي نه او دا خلک به ناکام شي. دغه وخت مسلمانان داسې شو لکه د جرندې په دې دوه پلونو کې چې دا دانه ایساره شي، ځکه مدینه کې قریظه دي، دې خو نه مقابل کې ورته لس زره فوج دی، او په مدینه کې هملته مسلمانانو زنانه نارینه ټول په یو قلا کې ایسار دي. د دومره سخت مشکل سره خلک مخ دي. او عبدالله ابن ام مکتوب چې دی دا د مدینې هلته د مسجد نبوي امام دی، او حسان بن ثابت دغه مشهور شاعر دی چې دا په دې وخت کې د عمر نم ډېرو، دا هم د زنانو سره په دې کلا کې دا هم ایسارو. په دغه ځای کې یو واقعه ونده راغله، هغه دا ده چې کمې کلا کې چې مسلمانانو زنانه نه ډېر دي، د حسان بن ثابت کور و، غټه کلا وه، په دې کې د مسلمانانو ډېر راګیر دي. نو چې یهودیان راغلل، یو یهودي د دروازې ته راغی او نور یهودیان چې دي د دې کلا نه ګرځي را ګرځي، د دې خبرې پسې دوی دا کار وکړ، ځکه یهودیانو دا ویلو چې دې کلا ته به ورشو او که مسلمانان پکې نه لږي پکې نو دا زنانه د نارینه د ماشومان دا به قتل کو. دوی ګرځي را ګرځي. صفیه دا د نبی سم ترور ده، د زبیر مور ده. دی حسان بن ثابت ته ویل چې ګوره د کلا خو شله د یهودي ګرځي را ګرځي او تاسو ښکته شو ورپسې د یهودي قتل کا. هغې ویل چې زه خو دا کار نشم کولی. د دې وجه نه ځینې علما وایي چې دا سپین ګیري او ځینې علما یو خبره بل هم کوي، اگر که په دې باندې علما رد کوي چې دا خبره د صحابي په اړوند سینې ده، وایي دا سړی شاعر او شاعران اکثرت چې دغسې همت د هغوی لږ کم وي، دا کمزور وي. خو دا ځینې علما بله وجه کوم، یو دا ده چې د دې عمر ډېر و، بل دا په دې وخت کې دا مریض و، د مریضتیا حالت دی دې څه نه کول چې حرکت یې کړی وی. نو دغه یهودي دې کلا ته دروازې ته رانږدې شو. صفیه رضی الله عنها ښکته شوله او یو خیمه و، په دې خیمه کې یو ډانګ و غټ، دا ډانګ یې راواغسته و، دروازه یې خلاصه کړله. دې یهودي پسې ورغی، د یهودي په دې سر باندې و، یهودي په دې سر باندې و، داسې که چې راولېده د حرکت نه وایسته، بېهوشه غوندې کړ. بیرته صفیه کوټې کلا ته راننوتله. بیا حسان بن ثابت صحابي ته یې ویل چې ته ورشه اوس ونه سرغ وڅکه، کس مې والی د باندې دروازه کې پروت دی، خو ته ونه سرغ وڅکه، دا چاړه واله. دې ویل داسې کار زه نشم کولی. علما وایي چې دې نه معلومېږي چې دې ځای کې دا مریض دی، دا حرکت نشي کولی د حسان بن ثابت. صفیه بیا پاڅېدله، چاړه یې ځان سره واغستله، د باندې دروازې نه بیا ووتله، یهودي نه یې سرغ وڅکه، یهودي نه یې سرغ وڅکه، تنه یې د هغې هملته پرېښودله، سر یې د کلا ته راننیسته، دروازې بېرته بندې کړله. پاس د کلا د سرماتې در وختله، اب پر ډله یهودیان ولاړو. دغه د دې یهودي سر یې د یهودیانو په دې منځ کې ورګزار کړه، د کلا د سر نه. د یهودیان سخت وویرېدل. دې یهودیان ویل چې دا نبي علیه السلام خو ډېر په جنګ کې ماهر دی او ډېر تدبیر کوونکی دی، هلته هم ملګري لېږلي دي او دلته په دې کلا کې نور مجاهدینو پرېښي دي. ګوره زموږ ملګري له حرکت کړی نه دی، زموږ ملګري وخته مړ کړی هم د سر یې غوڅ کړی دی. هغو دا ګمان وکړه چې دې کلا کې به ډېر مجاهدین دننه ایساري. حال دا چې دا کار یو زنانه وکړه، یو صفیه وکړه رضي الله عنها. په دغه ځای کې په دوی باندې ډېر زیات روب داب راغی او دا ښه ډېر زیات ویرېدله. نو د زنانو د څارنې لپاره نبي علیه السلام زبیر ابن عوام د خندق نه راولېږه. نبي علیه السلام د خندق سره څنګ کې مجاهدین ولاړ دي، زبیر ته ته لاړ شه. دا سره چې په کلا باندې چېرته دغه حمله نه کړې بنو قریظه و. زبیر دوه درې ځله راغې او بېرته به خندق ته بیا به راغی، دا لاره به یې څارله. عبدالله وایي د زبیر زوی دی، زه په دې کلا کې د ایسارم، ما پاس د کلا د چت څو ځل د خپل پلار ولیدل زبیر چې دا ته او راته. وایي بیا وروسته ما ولې د جنګ نه وروسته چې ما ته څو ځله ولیدله چې د بنو قریظه به ته تلې او راتلې. ورته وایي زه چې یو ځل لاړم او بیا رالم، بیا چې لاړم و نبي علیه السلام ما ته خپل مور او پلار قربان کړ. دا کلمه به کله کله نبي صلی ملګرو ته ویله فداک ابي و امي، زما مور او پلار دي ستانه قربان شي. دغه ځای کې نور مشرکان تنګ شو، څه حرکات ته نه کېدل. خپله کې سوچ وکړو ځکه 15 سلې خورځې دود د خندق نه اپله ولاړو مسلمانان دی پلو په غشو باندې به یو بل ګزارونه کېدل. نو څه خلکو ډېر بدماشانو په دې مشرکانو کې هغوی د خندق نه راووښتل، اسونه ورسره و،
داسې اسونو چې په ټوپ وهلو کې ډېر ټوپ وي په داسې اسونو باندې سوارو. عکرمه بن ابي جهل المخزومي، عمرو بن عبد ود العامري چې دا مشهور پهلوان دی، درال بن الخطاب الفهري، خبیره بن ابي وهب المخزومي، نوفل بن عبد الله المخزومي. دا هغه کسان دي چې دا کسان په اسونو باندې سواري د مسلمانانو طرف ته راووختل. بیا د عمرو بن عبد ود چې دی دا په دې مخکې جنګونو کې نه و، ځکه سیرت نه معلومیږي چې دا په دې بدر کې زخمی شوی او احد ته بیا نه و راغلی. او دا مشهور پهلوان دی د عمرو بن عبد ود. دا راغی اس باندې سور دی، ویل تاسې که څوک شته ما سره مقابله وکړي. نو نبي علیه السلام ملګرو له ویل چې تاسې که څوک ورسره وروځي؟ علي وزه وروځم. نبي علیه السلام ورته کښېنه. هغې بېغه وکړو. علي بیا تیار شو تر دې چې نبي علیه السلام علي ته ویل زه ورشه چې ورغه دې وخت کې تقریبا علي د 30 کالو په عمر دی. او دغه کس چې دی د عمرو بن عبد ود دا داسې سړی د معمر سړی دی، د عمر نه ډېر دی. ځینې علما دا وایي چې د دې 80 کلن خوشه سړی دا و، خو ډېر تجربه کار او ماهر و. خلک به ترې اېرېدل. په اس باندې سور دی چې ته څوک یې؟ وایي زه علي د ابوطالب زوی یم. ګوره ښه ملکې ته کښېنه، ولې ځواني خرابې؟ او داسې یو بل څوک ما ته راوکړو چې زما سره عمر کې برابر وي، ته زما یو ګزار سره د منځه ځي. علي ورته وایي چې ګوره زه دې دپاره وتلم چې ستا وینه وڅکم. نو دا سخت په غوسه شو د مشرک د پهلوان. دې فوراً د دغه نه راټوپ کړ، د خپل اس نه راټوپ کړ. په دې خاطر راټوپ کړو څوک دا ونه وایي چې دا په اس باندې سوډ په علي ګزار وکړ. په علي صحابي باندې دستي ګزار وکړ. ګزارونو دواړو ترمنځ تبادله د ګزارونو سره وشوله. په دې ځمکې دومره ګرد پورته شو چې خلکو دا ونه لیده چې څوک ولګېد او څوک بچ شو، څوک مړ شو او څوک بچ پاتې شو. ګردون ډېر زیات پیدا شو. ځینې تاریخ ولا دا هم لیکي چې د عمرو بن عبد ود د تورې ګزار د سر د خولې د څوکۍ د علي تندي ته راورسېدل. علي د هغې ګزار ته ډال ونیو، خو دې وخت ګرد شو. خلکو داسې نظر ورته ونه کړ چې وروسته د ګرد نه خلکو ورته پام شو چې ګورو د مشرک نه سر غوستی او علي ورله په سینه ولاړ دی. ګرد نه روچ کړه، دا ګرد ختم شو. نو خلکو هم الله اکبر وکړو. دغه 4 ملګري چې کوم دې څه دا نور راوښتي وو، دو چې کله صحنه ولیدل چې توره تیاره شوله، زموږ ملګري خو ته مړ کړی د هغو باندې روب داب راغې منډې کړلې. چې منډې کړې نو عثمان بن نوفل په نوم کس شو، دې په زبیر ور منډه کړې د شا د خوا نه، او شا د خوا نه په دې ولي باندې په توره باندې او په منځ یې نیم کړ. او ځینې علما دا وایي چې دې پسې علي ور منډه کړله، کندې له دا ولېده او په کنده کې دا مړ کړ. خلاصه دا چې په دغه ځای کې په دې خلکو باندې ډېر زیات روب او داب راغی. دا به انشاءالله په اخره کې موږ دا خبره کوو چې مجموعه مړي په دې خلکو کې څومره راغلي دي. ځینې د سیرت علما دا لیکي چې 10 نفر په هغوی کې مړه شوي دي خندق، ځکه خاص جنګ په دې صحنه کې ونه شو، جنګ هم ونه شو. او وروسته به الله تعالی په دوی باندې باد راوړی دی، سیلۍ د شپې راغلی ده. ابو سفیان خپل ملګرو ته امر کړی چې دې ساحې نه به وځو، ځکه سیرت کې راځي نبي رسول ملګرو ته ویلو چې بېګار به هېڅوک د خپلې خیمې نه وځي نه، ځکه بېګا ته باد راځي، عذاب راځي. یو صحابي د خپلې خیمې نه وتلی دی او باد پورته کړی لرو څو غرونو منځ کې ګزار کړی دی، ځکه نبي رسول دا خبره ورته کړې وه. او د مشرکانو حالت همدغه شانته شو چې الله تعالی د شکست سره دوی مخ کړل. د خندق د هغه غزوه وه چې کله دا غزا ختمه شوله، نبي رسول ملګرو ته به ویل، بیا اوس دا خبره وکړه الان نغزوهم ولا یغزونا، نن نه وروسته موږ د مشرکانو سره جنګ کوو، مشرکان زموږ سره نور جنګ نشي کولی. په راتلونکي درس کې به ان شاء الله تعالی غطفان قبیلې سره ځینې د صلح خبرې په دې به ان شاء الله خبره کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار، كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق